او ورسره لاړم کور ته په حرام و په کور کې د هغې سړي جولوره ځلېدو به سپین مغ لکه د هوره او چې مې ولیده هغه وصل شباب عقل فکر رانه لاړ شومه بېتابه او چې مې ولیده هغه جنقه جیرو غشي وختو زما د ملا د تیرو فکره هغه وخت ماته یادېږي او تصیبت یې درته کوم کیسه اوږدېږي غرض دا چې رالی راکړه په نکاح بیا او دا سړی مې کورونه لیدو سبا بیا او ما د خپلې بیبي وکړلو پرسانه پلار دې کوم طرف ته تلی دی قربان او دا خبرې چې مې واورېدې بیبي یا ما طرف یې وکتلې غضبي او ما ته وویې خبردار شه یا سختنانو آینده چې داسې ونه کړې پوښتنه که دې وکړه بیا به ټول عمر جړېږي او زه به نه یمه بې وره به سوځېږي او چې مې واورېده بیبي دغه جواب زر د کوره بهر لاړم په شتاب سوچ مې کولو دې خبرو کړم حیران او د واده په کولو ډېر شوم ستومان او فیصله مې زړه کې وکړه عاقبتو ما وې صبر دی پکار په خپل قسمتو او پنیټه راله خدای راکړو پرزند شوم خوشحاله ما وې جوړ مې شو اوس ژوند ډېر ښایسته دغه ماشوم بې حسابه پر ورو به لویېدو هلې جنابه او دې ماشوم سره مې وه بې حده مینه نو څه پردی خو نه و مې خپله وینه یو ورځ د کوره تلی وم سهار ته او واپسې چې کور ته راغلم نګزا ته در جمیله د زلمي بیان د غم دی ځکه ډوب په خپل اوښکو کې قلم دی او زلمي ووي ای فقیره و زما وروره ځان خبر کا درته وایم کیسه نوره او دا ماشوم د الغریب په خوا کې ناستو نو سرې سکورټې راغستلې بیا د وره ما چې ولیدو په منډه ورله لاړمه زر د وره مې رالرې کو غمخوره او مور هم ورته کتل او خندېدله نجوم بیا دا پیښه په د سترګو توره ما وې ښځې ورته ګورې اورې سوځي داسې نه چې ګنې یې ښځې شمکوره راته یې ووې صبر نه شوې سختنه او ما خو ته وې منې کړی د دې شره او بس دې اوس به دا ماشوم نه وینې نور ته خبردار می شخاونده د انګورو لکه سپیدا چې اواز کې داسې وویې
لاړم د کوره او ګر چاپېرا په دودم وګرځېدمه سپی مې ونامون ته پرېوتم د زوره او په سوړم کټ کې پرېوتم سرګمنو د پرزن دغه ما ومکور کړو خوب خندا خوراک مې درې واړه آرام شو او چې توتي لاړو زما د باغ سمسوره ما وې مرخو به د داسې ژوند نښه وي زړه مې موړ شو د دنیا د ټنګ ټکوره دروجه مې لړوان د رستو کوه خیاله ځان ساته ګورې د غیر غماز د لوره او زلمي وې درته کوم کیسه پوره ستا بل ریشي د زړه نه وتراره د فرزند غما داسې زنګې د منو لکه زنګې چې ماشوم په کور دننه ما وې ښځې جادوګرایي که څه یې اوس مې پویه کا د دغې په باره او چې د خپل بچی د سپی به حواله کو داسې کار خو به ونه کړي مور میره او راته وې خبردار شه د دې حالنو اوس به وینې په خپله ونظاره ګران اوریدونکو دا کیسټ به تاسو ته توډيري مین بازار میر عبدالله په دکان کې ملایږي پته یاد ساتئ توډيري مین بازار میر عبدالله دکان وایه زه دې یم په کار که زوی دې غواړي او ځان سره وکړه په زړه کې مشوره او د غوسې نه مې وې دمې په کار نه یي فرزن غواړم ښځې دوباره او چې واورېدو زما دغه خبرې سمدستي د خولې اوبته ناره او دا نارې دوبارې په هغه شان کړه نو ګورم سوچ دغه سپی شوه راښکاره دا ماشومې امانت دې نه راواخېسته او دا ماشومې ترې راواخېست امانتو په لیدلو یې رانه غم شو کناره ما ترې واخېستو نو مخ په مخ مې ښکل کو شو آباده مې د زړه پې مناره او په دې دن باندې ځان مړېدمه ما کوله بیا د سپین مخ ننداره ناڅاپي مې ښځې دا خبره وکړه شوره پېښه راته دلتې خطره او ما بقلې ما وبقه خاوندنو نوره نه کېږي زمونږه ګزرانه شوه غایبه او بیا د ښځې مې ونه لیده بشره هېڅ خبر نه شوم د زه د ځان د حاله ښه ژوندون مې په دنیا کې مسخره بېلتانه را باندې داسې چارې وکړي نه ښځه لاړه بیا د زوی خدمت پې کولو نو ځلېدلو بیا سپین مخ لکه تاره په نهمه ورځ بیمار دغه ماشوم شو او دغه منو په ما بیا راغله دوباره او په لسمه ورځ وفات دغه ماشوم شو نو په لسمه ورځ وفات چلو فقیره روغتې لاړو بس نیټه شوه پوره په کارونو د قدرت شکر ګزار شمه
او د کپن می ورله جوړه کړه سیرا او هغه دم می قبر کړو ورله تیارو په خپل لاس می کو دفن په مقبره او زرغل شوی باغ د ګل می تاله شنو په ګلشن کې مې زاغل شورا پره او دا مې زه ودل کې شو مدیره خلک ګرځي په دنیا کې خوشحالي کړي ما غمونه واخیستل په اجاره او د غم تخم مې د زړه په سر کې نال دی زرغونېږي تې غمونه دوباره اخر ولې بزنه جالم فقیره او بېلتانه مې جرړې پرې کړې پهره در جمیل د بیلتان په مدرسه کې نو زو تبي خلقا دي شخصي بارا ظلمي وي ورپسې واوره بیان ټوله او ظلمي وي ورپسې واوره داستان ټوله اے پکې رازان کا پویا په بیان ټوله او دغه پړي خو زغړم اره ورځي ناکړ دې مې جړوي د خپلې ښځې او ورلا ویم د غمونو سمندر کې د وفا نښه مې نه وه په دلبر کې او په سوچونو کې رایاد هغه فرض نه شي ماته د ژوند شي وایم چې ځان د خپله لاسه کم پالسي خدای خبر شایم په څه دومره آسي را یادېږي مې هر وخت هغه طوطي شي بدن مې د هجران په ورستي او دغه پړي کم ټوټې په هغه دم او چې فقیر دا ظلمي واورېدو بیان شو فقیر ورته په دا قسم ګویان او فقیر ووي ای ظلمي ارزه چې ځو نور غمونه ماته لا په ترازو او درته وایم ما سره به یې خوشحاله فقیر نه یم بیا خبر به شي د حاله او پجاما د فقیره کې مې نن وینې فقیر کړی یم ظلمي د چا مینې او زه چې ځو چې روانېږو د دې ځایه نو هغه کېږي چې منظور وي د خدایه لیکن وکړلو ظلمي تلو نه انکار ورسره د تلو یابونو کړی اختیار او ظلمي ووي ته ورځه په خپله مخه ما ته هر ځای کې رارسي خپله برخه او فکر وکړو ورته ډېر زارې مینتو ظلمي ونه کړو د تلو ورسره نیتو فقیر غواړي رخصتونه شو مجبوره هغه کېږي چې سرب ته وي منظوره ظلمی پاتې تنها شو په ځنګل کې
تیرتی پا منزل کی نو ظلمے پاتی تنہا شو پا زنگل کی نو را روان شلو پا کیرتی پا منزل کی سمودا بسور داخل شلو پا خارا او سوداگر سره او شلو دیدارا او دغه وخت شوا نصرت بی بی خبره پراتلو شوا خوشحال د دلبره او خوشحالي راغله بې حده په نصرت په ولبل کې ږدي ګلونه قد پکته شونډې سرې کړې سترګې تورې تورې کړې د خیاله او دا شنه دي دم ته ډېره ولې واله جوړوي یار له د زلفونه ټالونه او دا پرېږدمه د فقیر واوره حالونه سوداګرو فقیرو کو ملاقات سوداګرو کو خبر پټول حالات او سوداګروي اوس کوم درنه پوښتنه څه دې شته دی که نه ګرځې بې وطنه ای فقیره د دې حاله مې خبر کا رب دپاره دا سودا مې د زړه لر کا فقیر ووی خو دا حال غواړي حالو درته وایمه کیسه کې نه سنبالو او درته وایمه کیسه کې نه سنباله او یم په اصل شهزاده نوم مې شاهین دی سوداګره خاص وطن مې فلسطین دی او قوي پلار مې په وطن کې سلسنت زه چې ګرځم خپل کې او زه چې ګرځم کړوي مې خپل قسمت او په وطن کې یو جنې باندې شیدا وما شپه ورځ به په غم کې مبتلا وما او په سرنګې زمونږ نه کېږده دیداره او په دې وجه نه د غم نه شم بیماره کټ کې پرېوته مخته په ویرده ځانو او په مرض مې نه پوهېدل بیا طبیبانو او طبیب نوی براتلو روزانه تېرېده په دې حساب به زمانه او یو ورځ رانه وزیر وکړه پوښتنه ما د سړه ورته حال ورښودنه او چې وزیر شو د دې حاله خبرداره هغه پیدر زما خبر کو په تلواره دا خبره چې مې لاړو تر پیدره هغه ووی معمولي ده دا خبره او زما غم باندې لګیا شو هغه وخت شم خوشحاله ما وی بیدار مې شو اوس بخت پروانه او ملاقات زمونږ وشو په پالنګ او په غاړه و پراته لچ لونګ او چې د مخنې اوچت کو زرین شالو روشنایي شله اوچته د جمال باڼغشې کاږه روزلندې وي او ټکه عمر پسې ځکه سر تندې
او دا برو په منځ کې حال د دلربانو او دا برو په منځ کې حال د دلربانو ځلېدو به لکه ستوري د سبا او زخمي کړه وم سترګو خمارونو ستړی شوی ورته وم په نندارو شونډې وې سرې لکه بادامه او وننګو ته وې راځونډې زلفې لامه بلې پوت او بل په پوزه پېزوان کې پل بشینو ما کولې د وصل تماشې او غونډه زړه په مثال لکه کوړو سراسری اوس غمونو کړم نه جوړه او دواړه لې چې وې تورې حیرانې او پسرلی و راغلی په ځوانې او خلاص په نشي کار سوی کوم صفت بس یو ګلو ما موندلی و په قسمت او من خوږې خبرې کړې دواړو د نازو ناڅاپي د دې د خولې ور آواز د هوا سره شونو راځل کدل شي سوداګره اور مې پورې په بدن شه ما وی خدای چې دا سا وشو سکیږي دل برانه دغه کې جدا کیږي او د ډېر وخت نه معقول انتظار او چې مې ومونته اوس بیا لېږي یار او بې نمبره مې د سترګو اوښکې لاړې راته وې زړه که صبر ولې چاړې او کوه صبر په کارونو دغه پار د دریانه هر سړی بځي په لار وی کوه صبر په کارونو دغه پار د دنیا نه هر سړی بځي یو وار او دا وخي او دا وی روخي لاړو د بدنه زما هم یو چغه لاړه د دهانه لاړه چغه مې د خولې نه سم د لاسه او راغوزار شومه بېهوشه پې د پاسه او سزاحت پس بېهوشه نه شوم بیداره سزاحت چې بېهوشې نه شوم بیداره بارمال کې ومه ناستو راته پلاره چاپی راته ولاړو وزیرانا او په عبادت شوم راپورته هغه انا او پلار زمانه د حالو پوښتېدلو دا تېر شوی حال مې ټول ورښودلو او پلار مې وویل زړه دې صبر کا پر زندنو بل واده بدرلا وکړم دل بنده کوه صبر په کارونو د قدرت زما زویه ستا به دغه و قسمت سوداګره شپه شوه تېره چې سبا شه
پرانستو باندې لګیا شو الغرض چې ورله قبر کړو تیار شوا دفن پکې زما د غاړې هار او جدای کې د محبوبې لیونی شومه په مجمر د عاشقۍ کې سپېلنی شومه شوله خاتم زما تمه وسره په دنیا کې مې شوه ګرانه ګزاره کرکټ کول مې کړو په غاړه کلندر شوم نو بادشاه ایشورانه پاتې مسافر شومه دا جامې مې کړې په غاړه شوم فقیر در په در به ګرځېدم په زړه زهیر او په لمبو د بېلتانه شومه تقتوره په حالات مې خبر نه دی پلار او مور یوه ورځ راتلمه زور په دغې لاره ستا کوزه کې چې مې وټکول ورنو ستا کوزه کې چې مې وټکول ور هغه دم شورا بهر بیبي نصرت کیسه ورسېد سر ته برابره او روایت یې کړی و شمس القمر لومبیا میاشت سن 79 چې چلیږي لومبیا میاشت وشورو د سن 79 هوښیاران دي مطلبونه دې وباسي او مصري کول مصري خوراک دی آپ ہی پوئیگی چی چاند بیلی لیوی زما پی بیاو د بازلانه جانان گونگے خود کوٹو ما بانتی شو او نوی آری جوڑے گی پٹا تا پٹنو لاس میرا سٹتا وہ ود ملک زما اور رنگ دبی ملکا سڑی رکشا کا رکشانو تا پتا زڑا پرانزخت کی ودے بزی محجزی ورطا بیان کئی او خوغا دیگ بالدو چی تارو جوڑا بینا آغا یاران میں دغمنان شو چی علالولو لے بوتلم ورسرت لما چی کورتا گورم قرآنی گی چارتا گورم کور دی گٹی لوٹیشنا وطن کشمیر زده پی امیرما نیسته پکیر کړم در په در می ګرځوي په سر دې کم جلات ولا